خان د لیلا خان سره واده کول غواړي. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ یو سټار دی او لیلا خان چې د پښتو مشهوره سندرغاړې ده. په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته وایرل روانه ده چې لیلا خان او راشد خان به واده کوي. آیا دې کې څومره حقیقت دی؟ مکمل معلومات درکوم په دې ویډیو کې. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې راشد خان د دنیا یو سوپر سټار دی، یو بهترین سپینر بالر دی او آل راونډر هم دی. او لیلا خان د پښتو مشهوره سندرغاړې ده، یعنې ډمه ورته موږ ویلی شو په پښتو کې. نو په دې ځای کې دا یوه خبره راځي چې راشد خان به له ډمې سره واده کوي. نو راشد خان بالکل په دې هکله باندې بالکل سوچ نه دی کړی. راشد خان د ډمې سره هیڅکله واده نشي کولی. راشد خان یو پښتون دی او پښتون هیڅکله د ډمې سره واده نشي کولی. ځکه کولی شي خو راشد خان بالکل داسې نه غواړي، ځکه چې راشد خان یو زبردست کرکټر دی. نو هغه هیڅکله د ډمې سره واده نشي کولی او بل افغانی دی، موږ پرې فخر کوو. د ټولې دنیا یو غټ سټار ورته موږ ویلی شو، سوپر سټار دی راشد خان. او لیلا خان یوه ډمه ده، هغه هم د پښتو مشهوره سندرغاړې ده. په یو وخت کې لیلا خان د راشد خان دپاره یوه لوبه هم ویلې وه او د راشد خان یې ډیر زیات خوښ هم دی د لیلا خان. لیلا خان د راشد خان سره ډیر زیاته مینه لري، خو راشد خان ورله څه جواب نه ورکوي. زما چې څومره خیال دی راشد خان په خپل کرکټ باندې فوکس کوي. راشد خان په یوه انټرویو کې ویلي و چې واده به کوم یو کال وروسته، خو بعضې ملګري په سوشل میډیا باندې دغه پیک نیوزونه شیر کوي چې راشد خان او لیلا خان به واده کوي. راشد خان هیڅکله دا نه ویلي چې زه د لیلا خان سره واده کوم یا ورسره مینه لرم. ملګرو تاسو دغه ویډیو وکتله، امید دی چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که تاسو نور معلومات دغه شانتې غواړئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه ورسره لازمي فالو کړئ. حسنین وفا په نوم باندې چې کوم پیج دی دغه ورسره لازمي فالو کړئ. زموږ سره مکمل معلومات وي، زموږ سره مکمل پروف وي. زموږ سره معلومات نه وي، زموږ سره پروف نه وي، نو موږ ویډیو نه خېږو، یعنې ویډیو نه کوو. زما سره مکمل معلومات وو، تاسو له مې درک کړل. که ویډیو خوښه شوي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ، پیج ورسره فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ.